سلامونه ملګرو، زه ورور هغه یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا کیسه له لیندا څخه پیلېږي چې په یوه نړیوال شرکت کې کار کوي. لیندا داسې کس ده چې د یوې اونۍ کار په 100 ساعتونو کې ترسره کوي، خو هیڅکله ورته کریډټ نه ورکول کیږي. د شرکت پخواني رئیس پر سره ژمنه کړې وه چې هغه به د دې شرکت مرستیال ټاکي، خو د شرکت د مشر له مړینې وروسته د هغه زوی بریډلي د شرکت کارونه په لاس کې واخیستل. بریډلي یو شتمن او مغرور هلک دی. کله چې لیندا خپل په زحمت سره جوړ کړی پریزنټیشن وړاندې کوي، د هغې همکار دیوان په چالاکۍ سره د لیندا نوم د هغه څخه لرې کوي او کریډټ خپله اخلي. لیندا دا هر څه په خپلو سترګو ویني، خو هیڅ نه وایي. د لیندا چوپتیا د هغې کمزوري نه وه، بلکې د هغې د عادت یوه برخه وه چې له کوچنیوالي څخه یې عادت ګرځېدلی و. خو کله چې بریډلي دیوان ته د هغې پر ځای ترقي ورکوي او لیندا ته وایي چې ته کلاس نه لرې، نو د لیندا زړه د دننه څخه ماتیږي. بریډلي، لیندا او نور کارکوونکي د یوه شخصي الوتکې له لارې د بینکاک په لور باندې روانېږي. په لاره کې بریډلي او دیوان د لیندا زړې ویډیوګانې ګوري او پر هغې باندې مسخرې کوي چې په هغو ویډیوګانو کې هغې د ځنګل د ژوندي پاتې کېدو لارې ورښولې وې. کله چې لیندا د هغوی مسخرې ولیدلې، نو یې ژړل پیل کړل. ناڅاپه په هوا کې یو څه بدلون راغلی. الوتکه سخته لړزېږي او د الوتکې یوه برخه جلا کېږي او هوا ته الوځي. نور کسان چې سیټ بیلټ یې نه و لګولی له الوتکې څخه لوېږي. خو اصلي ډرامه هغه وخت پیلېږي چې دیوان غواړي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره د لیندا څوکۍ ونیسي. لیندا چې لا هم چوپه وه، یو پنجه راواخیستل او دیوان یې په لاس سره ووهی. دیوان د کلکین سره وموښتی او د مرستې چغې یې وهلې، خو لیندا په ډېر آرام ذهن سره کړکۍ بنده کړه او هغه یې په تکلیف کې پرېښودی تر څو مړ سي. څو شېبې وروسته الوتکه سمندر ته لوېږي. سبا سهار لیندا په یوه نامعلومه ټاپو کې راویښېږي. شاوخوا هېڅ څوک نسته. هلته خپل رئیس بریډلي ویني چې پښه یې سخته زخمي سوې ده. دلته د کیسې تر ټولو جالب بدلون راځي. لیندا کولی سوای چې بریډلي همدلته پرېږدي چې مړ سي، خو هغه یې پورته کوي او خوندي ځای ته یې وړي، ځکه لیندا نه غوښتل چې هغه دومره په اسانۍ سره مړ سي، بلکې غوښتل یې چې بریډلي د هماغه مهارتونو په مرسته ژوندی پاتې سي چې مخکې یې د لیندا پر ویډیوګانو باندې خندله او ملنډې یې وهلې. لیندا د لرګي څخه یو چاقو جوړوي، ځان ته سرپناه برابروي او د ناریل اوبه راټولوي. کله چې بریډلي راویښ سو او بیا خپل زوړ د رئیستوب چلند ښکاره کوي، لیندا ورته د هغه اصلي ارزښت ورپه یادوي. حتی اومه ماهیان یې په زوره سره خولې ته ورننه باسي. اوس لیندا د دې هر څه څخه عجبه خوند اخلي. هغې داسې احساس کوي لکه د کلونو د بند څخه چې ازاده سوې وي. کله چې بریډلي په غرور سره ورته وایي ما ته لاس مه راوړه، زه ستا رئیس یم، لیندا هغه یوازې پرېږدي تر څو د لمر او باران لاندې تکلیف وویني. هغې غوښتل چې بریډلي درک کړي چې له لیندا پرته هغه یوازې یو بېوسه بدن دی. شپه تېره سوه، توپان راغلی، خو لیندا بیرته راونه ګرځېدله. بریډلي فکر کوي چې هغه به د ویرولو وروسته راشي، خو لیندا هغه د خپلې سترې کمزورۍ تندې سره یوازې پرېښی و. کله چې بریډلي تر لمر لاندې ډېر وخت تېر کړي او ژبه یې وچه سوه، نو پوه سو چې شتمني او پیسې یې دلته هېڅ ارزښت نه لري. کله چې لیندا بیرته راغله، هغې له هغه سره نرم چلند ونه کوي، بلکې په ښکاره یې وویل که دلته په ادب سره خبرې وکړې نو ژوندی پاتې کېدلی سي. بریډلي چې پرون یې لیندا ته په کمه سترګه سره کتله، نن د هغې په پښو کې لویږي او د اوبو غوښتنه ترې کوي. لیندا نه غوښتل چې هغه ووژني، بلکې غوښتل یې چې هغه دومره مات کړي چې د ژوند تر اخره پورې د هغې احسانمن پاتې سي. د ژوندي پاتې کېدو لپاره هغوی غوښې ته اړتیا درلودله. لیندا د وحشي خوږ د پښو نښې پیدا کړلې. بریډلي فکر کوي چې دا د دفتر ښځه لکه لیندا دا به ښکار ونه سي کولی، خو د کلونو پټې غوسې هغه په یوه ښکاري سره بدله کړې وه. لیندا یوازې په هغه خطرناکه خوږ پسې ولاړه. کله چې خوږ پر هغې باندې برید وکړي، لیندا ونه وېرېدله او هغه یې په بېرحمۍ سره ووژي. کله چې بیرته راغله، ټول بدن یې په وینو سره لړلی و او د خوږ سر یې په لاس کې و. بریډلي چې دا ولیدل ووېرېدی. پوه سو چې اوس هغه لیندا یوازې د بقا ماهره نه ده، بلکې یو داسې خطرناکه ځواک پکښې راویښ سوی دی چې د وینې او کنټرول له دواړو څخه خوند اخلي. یوه ورځ لیندا د ځنګل بلې غاړې ته د خوږو اوبو یوې ابشار ته ورسېدله. هلته یې د سمندر څپې ولیدلې. نږدې یې یوه کښتۍ هم ولیدله. که بل انسان وای، خوشحاله سوی به وای او د مرستې اشارې به یې کړې وای، خو لیندا پټه سوه. هغې نه غوښتل بیرته هغې نړۍ ته ولاړه سي، چیرته چې به بیا هغه منشي وي او د یوې کمپنۍ مزدوره به وي.
دلته هغه د دې ټاپو ملیکه وه او برادلي یې غلام و. کله چې بیرته راغله برادلي ته یې درواغ وویل چې هیڅ مرسته یې پیدا نه کړه. په دې درواغو سره هغې د برادلي د ژغورنې وروستۍ هیله هم ورخاورې کړله. 2 اونۍ تېرې سوې. لیندا په دې خطرناکه ټاپو کې یو کوچنی ښار ځان ته جوړ کړی و. هغې د کوپړې څخه د لمر ضد کریم جوړ کړی و. د خوړو میز یې برابر کړی و او په خوښۍ سره یې میوې او ماهیان خوړله. د بلې خوا برادلي هڅه وکړه چې ځان ته یوه کښتۍ جوړه کړي تر څو ځان ثابت کړي، خو سخت ناکامه سو. دا ماتې هغه دومره بېوسه کړي چې د خپلو تېرو تېروتنو لپاره یې له لیندا څخه بخښنه وغوښتله. هغه ژمنه وکړه چې که بیرته ولاړ سي نو هغه به د شرکت مشره جوړه کړي. لیندا مسکی سوه خو د هغې په ذهن کې بل څه روان و. هغه پوهېدله چې برادلي اوس په بشپړه توګه سره د هغې په جال کې بند سوی دی. بیا لیندا برادلي د ټاپو یو لوړې څوکې ته بیایي او هغه ته یو غار ورښیي چې د صلیب په شان نښه پرې جوړه سوې وه. لیندا هغه ته وایي چې هر چیرته ځې ولاړ سه خو دې ځای ته هېڅ کله ولاړ نه سې. خو ولې د هغه غره تر شا داسې څه دي؟ په یوه توپاني شپه کې دواړه مجبوره سول چې په یوه غار کې پناه واخلي. د یخنۍ د مخنیوي لپاره دواړه یو بل ته نږدې سول، خو د برادلي په ذهن کې بیا بل څه روان و. سبا چې لیندا راویښه سوه برادلي ورک سوی و. برادلي د لیندا په خوړو کې زهر ګډ کړي و تر څو هغه بېهوشه سي او دی په پټه سره په هغه جوړه سوې کښتۍ کې وتښتېږي. خو لیندا پوهېدله چې کوچنۍ کښتۍ د سمندر له سترو څپو سره مقابله نه سوی کولی او برادلي بیرته ساحل ته راوغورځېدی. د لیندا پر مخ باندې غوسه نه وه بلکې یوه ویرونکې مسکا وه. هغې برادلي ته داسې اکټوپس ورکړی چې ټول بدن یې فلج سو. برادلي لکه یو بېروحه ډبره پر ځمکه باندې پروت و. هغه حتی خپله ګوته هم نه سوی ښورولی. لیندا هغه ته داسې زهري اکټوپس ورکړی و چې هغه یې د ژوندي مړي په شان کړی و. هغې چاقو راواخیستی او د هغه جامې یې پرې کړې. برادلي د مرګ څخه سخت وېرېدلی و خو لیندا هغه ونه وژي. هغې یوازې هغه وویروي او پرېښودی. هغې غوښتل چې هغه پوه سي چې د هغه ژوند د لیندا په رحم پورې تړلی دی. څو ورځې تېرې سوې. د دواړو ترمنځ خبرې بندې سوې. بیا یوه ورځ لیندا د ساحل پر غاړه باندې یوه کښتۍ ولیدله. دا ځل هغه ناولده خلک نه وه. په کښتۍ کې د برادلي نامزاده چیري وه او یو ماهي نیونکی سړی و. لیندا ورخطا سوه. هغې ویره درلودله که برادلي په حقیقت باندې پوه سي نو د هغې واک به ختم سي. هغې چیري او ماهي نیونکي سړي ته وویل چې راځئ تاسو برادلي ته بوځم. وروسته هغې یو خطرناکه کار وکړ. هغوی یې هغه تنګ او خطرناکې لارې ته بوتلل چې له هغه ځای څخه غورځېدل یقیني وه. چیري د لیندا د سترګو مخې ته وښویدله او زرګونه فوټه ښکته ولوېدل. لیندا د ژغورلو هېڅ هڅه ونه کړه. هغې هغه ماهي نیونکی هم ووژی او دواړه یې لاندې وغورځوله. کله چې بیرته برادلي ته راغله داسې ویده سوه لکه هېڅ شی چې هم نه وي سوي. خو برادلي نور ساده نه و. یوه ورځ چې د سمندر غاړې ته ګرځېدی یو لاس یې ولیدی چې له شګو څخه راوتلی و. په هغه لاس کې هماغه ګوتمۍ وه چې برادلي چیري ته ورکړې وه. هغه پوه سو چې لیندا اوس یوازې یو ژغورونکې ښځه نه ده بلکې یو خطرناکه قاتله هم ده. هغه غواړي چې برادلي د خپل غلام په توګه سره وساتي. د دواړو ترمنځ سخت جنگ وسو. لیندا برادلي په شا کې په چاقو سره ووهی خو برادلي وتښتېدی او هماغه صلیب شکل غره ته ورورسېدی چې لیندا یې د تګ څخه منع کړی و. هلته یو پټ راز ښکاره سو چې برادلي ډېر حیرانه سو. هلته یوه لویه ماڼۍ وه. دا ټاپو دومره یوازې نه وه. خلک به کله کله هلته راتلله. لیندا هغه له دې امله منع کړی و چې هلته برق، خواړه، مرسته هر څه موجود وه. لیندا له مخکې د هغه کور مالک وژلی و او هلته یې له اسانتیاو څخه خوند اخیستی. هغې برادلي ته هماغه خواړه ورکول او ویل یې چې دا یې په ځنګل کې پیدا کړي دي. هغه یې په خپل جال کې په مکمله توګه سره بند کړي وو. برادلي هغه کور ته ورننوتی. هلته لیندا د ټوپک سره ورته منتظره وه. برادلي ډېر وېرېدلی و. د خپل وروستی چال یې وکاروئ. هغه وویل لیندا زه ستا سره مینه لرم. زه غواړم له تا سره همدلته پاته سم او هغه ماشوم چې ستا په نس کې دی زما دی. لیندا یوه لحظه احساساتي سوه خو بیا یې ځان ته وویل چې د برادلي په شان خلک هېڅکله نه بدلیږي. هماغه وخت برادلي ټوپک ترې واخیستی خو لیندا تر هغه ډېره بیداره وه. ټوپک تش و. هغې د ګولف ډنډه راواخیستله او برادلي یې پر هغه زخمي پښه سره دومره په زور سره ووهي چې هغه لاندې پر ځمکه باندې ولوېدی. لیندا نه یوازې خپل تیر بلکې د خپل اوسني وخت شاهد هم له منځه یووړی. یو څو وخت وروسته لیندا وژغورل سول.
هغې ځان د یو بېوزله ژوندي پاتې شوي انسان په توګه سره دنیا ته ور معرفي کړي. هغې خلکو ته داسې کیسه وکړه چې هغه له یو خطرناکه دوزخ څخه یوازې ژوندۍ راوتلې ده. چاته هم شک پیدا نه سو چې په هغه ټاپو کې څومره انسانان او څومره مړي تر خاورو لاندې ښخ دي. نن ورځ لیندا د هماغه شرکت مشره ده. هغه په خپل لوکس دفتر کې ناسته ده. هماغه شان هماغه باور چې مخکې پر هغې باندې ملنډې وهل کېدلې، خو د هغې په سترګو کې لا هم هماغه یخوالی سته. هغې چې څه غوښتل هغه یې ترلاسه کړل، خو په کومه بیه سره. دا کیسه موږ ته دا درس راکوي چې کله له کله باید یوازې نه بریالی کیږي بلکې د نظام برخه ګرځي. نو دوستانو، ستاسو په فکر سره آیا لیندا دا کار سم وکړي؟ آیا حالات رښتیا یو بېګناه انسان په شیطان سره بدلولی سي؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.